محمد صلی الله علیه وسلم نور څه نه دی مګر صرف یو پیغمبر دی. له هغه نه مخکې نور پیغمبران هم تیر شوي دي. نو که هغه ومري یا ووژل شي نو تاسې به په خپلو پوندو په شا ګرځئ. په یاد ولرئ څوک چې په شا واوړي هغه به الله ته هیڅ زیان ونه رسوي. البته څوک چې د الله شکر ایستونکي بندگان شي هغوی ته به الله د دې بدله ورکړي. هیڅ ساکښ د الله له حکم نه پرته نشي مړ کېدی. د مرګ نیټه لیکل شوې ده. څوک چې د دنیا د ثواب په اراده کار وکړي هغه ته به موږ له هم دې دنیا نه ورکړو، او څوک چې د آخرت په اراده کار وکړي هغه به د آخرت ثواب ومومي، او شکر ایستونکو ته به موږ ارومرو د هغوی جزا ورکړو. له دې نه مخکې ډېر پیغمبران داسې تیر شوي دي چې د هغو په ملګرتیا کې ډېر خدای پالونکي وجنګېدل. د خدای په لار کې چې کوم غمونه پر هغو راغلل هغوی پرې زړه ماتي نه شول. هغوی کمزوري ښکاره نه کړه. هغوی د باطل په وړاندې سرکوزي نه شول. الله هم داسې صبر کوونکي خوښوي. د هغو دعا صرف دا و چې ای زمون پروردګاره زمون خطاوي او ګناوي راوبخه. زمون په کار کې که ستا له حدودو نه څه تیری شوی وي هغه معاف کړه. زمون قدمونه محکم کړه او پر کافرانو زمون د برلاسۍ لپاره راسره مرسته وکړه. په پای کې الله هغو ته د دنیا ثواب هم ورکړ او له هغه نه غوره ثواب په آخرت کې هم ور په برخه کړ. د الله همدا راز نیک عمله کسان خوښیږي. ای مؤمنان، که تاسې د هغو خلکو په خوښه لاړ شئ چې هغو کفر غوره کړی دی نو هغوی به تاسې بیرته په شا واړوي او تاسې به ناکام شئ. د هغو خبرې غلطې دي. حقیقت دا دی چې الله ستاسې ملاتړ او مرستندوی دی او هغه ډیر ښه مددگار دی. هغه وخت ډیر ژر راتلونکی دی چې موږ د حق نه منونکو په زړونو کې ویره وغورځو، ځکه چې هغو الله سره په خدایي کې هغه څه شریک انګیرلي دي چې د هغو په برخوالۍ الله کوم سند نه دی نازل کړی. د هغو وروستی استوګنځی دوزخ دی او ډیر بد دی هغه استوګنځی چې هغو ظالمانو ته به ور په برخه وي. الله چې د مرستې او نصرت کومه وعده له تاسې سره کړې وه هغه خو یې پوره کړه. لومړی خو د هغه په حکم همدا تاسې هغوی وژل، خو کله چې تاسې همت له لاسه ورکړ او په خپل کار کې مو سره اختلاف وکړ او له هغه وروسته چې الله تاسې ته هغه شی دروښود چې تاسې په مینه کې راګیر وئ، یعنې د ولجې مالونه، تاسې د خپل مشر له امر څخه غاړه وغړوله. د دې لپاره چې له تاسې څخه ځینې خلک د دنیا غوښتونکي وو او ځینو د آخرت هیله لرله، نو الله تاسې د کافرانو په مقابله کې په شا وتمبولی تر څو چې پر تاسې ازمایښت وکړي. او حق دا ده چې الله بیا هم تاسې ته معافي وکړه او الله پر مؤمنانو د فضل خاوند دی. د په زړه کړئ هغه وخت چې تاسې په تیښته ځغلېدئ هیڅ چاته مو بیرته د کتلو قدر پام نه و، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم له شا درپسې تاسې ته نارې وهلې. په هغه وخت کې ستاسې د دې چار چلند بدله خدای درکړه چې تاسې پر غم د پاسه غم اخته کړئ تر څو د آینده لپاره دا درس واخلئ چې که څه شی ستاسې له لاسه ووځي یا کوم تکلیف درته ورسیږي چې په هغه خفه نشئ. الله ستاسې د ټولو کړو وړو څخه خبر دی. له دې کړاوونو وروسته بیا هم الله له تاسې څخه پر ځینو کسانو یو داسې د ډاډینې غوندې حالت راوست چې هغوی پریشانۍ یې وړل. یو بله ډله چې هغې ته یوازې همدا خپلې ګټې ارزښت درلود د الله په باب رنګارنګ جاهلانه انګېرنې کولې چې له سر تر پایه د حق پر خلاف وي. دا خلک اوس وایي چې د دې کار په سرته رسولو کې زموږ هم څه برخه شته. دوی ته ووایه د هیڅ چا پکې هیڅ برخه نشته. د دې کار ټولې واکمنۍ د الله په لاس کې دي. په اصل کې چې دې خلکو کومې خبرې په زړونو کې پټې ساتلې دي هغه تا ته نه څرګندوي. د دوی اصلي هدف دا دی چې که د مشرتابو په واکمنیو کې زموږ څه برخه وای نو دلته به نه وژل کېدو. دوی ته ووایي چې که تاسې په خپلو کورونو کې هم وای نو د کومو کسانو چې مرګ لیکل شوی وو هغوی په خپله د خپل وژل کېدو ځایونو ته راوتل. او دا پیښه چې وشوه دا د دې لپاره و چې کوم شی چې ستاسې په سینو کې پټ دی الله هغه وازمایي او ستاسې په زړونو کې چې کوم خیره دی هغه رابرسیره کړي.
الله د زړونو په حال ډیر ښه پوهیږي.